د بخښونکي او مهربانه څښتن تعالی په نامه پام وکړئ د دې ساعت څو مهمو خبرونو ته. مستغني وایي پر سیرینا هوټل برید کې د سیمې د استخباراتو لاس و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم دا تایید کړی چې د کابل سیرینا پر هوټل باندې په حمله کې د سیمې استخباراتو لاس درلود او له طالبانو د یوې وسلې په توګه کار اخیستل شوی دی. د دغه وزارت ویان احمد شکیب مستغني پرون په یوه خبري کنفرانس کې دا څرګندونې وکړې او ویې ویل چې طالبان دا حمله نه وه پلان کړې بلکې د سیمې استخباراتو په دې حمله کې لاس درلود. ښاغلي مستغني د یوې پاکستاني ډیپلوماټ په اړه چې څو وخته مخکې له دې هوټل څخه غیر قانوني فلمونه اخیستل ویې ویل چې په دې اړه څېړنې روانې دي. پرون د ملي امنیت شورا هم وویل چې طالبان د کابل سیرینا پر هوټل حمله نه ده کړې بلکې بهرني استخباراتو دا حمله ترسره کړې ده. په ننګرهار کې د قلم په نامه په یوه سیمه ییزه راډیو کې چاودنه شوې. د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې د یوې سیمه ییزې راډیو په ودانۍ کې چاودنه شوې ده. په کامې ولسوالۍ کې د قلم راډیو مسؤل انعام الله میاخیل رسنۍ ته ویل چې نن سهار شاوخوا 6 بجې د راډیو په ودانۍ کې چاودنه شوې خو چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. په دې پیښه کې قلم راډیو ته مالي تاوان اوښتی. له دې وړاندې ننګرهار راډیو ټلویزیون آرشیف په دې ولایت کې د طالبانو د څو ورځې مخکې حملې په نتیجه کې په بشپړه توګه له منځه ولاړو. د سالنګ لویه لاره ترافیکو پر مخ بیا تړل شوې ده. د سالنګ لویه لار له پرون شپې راهیسې د ترافیکو په مخ تړلې پاتې ده. د سالنګون د حفظ او مراقبت رئیس جنرال رجب رسنۍ ته وویل د برف کوچونه او واورې له امله دا لاره د ترافیکو په مخ تړلې ده خو دوی هڅه کوي چې ډیر ژر دا لاره بیرته خلاصه کړي. سالنګونه د ژمي له مخې ډیر وخت د واورې او برف کوچونو له امله د ترافیکو په مخ تړلې وي. په جوزجان کې پر یو انتخاباتي کمپاین د موټر بمي حملې مخنیوی شوی. په جوزجان کې پرون ماښام د امنیتي ارګانونو له خوا له چاودېدونکو موادو ډک یو موټر چې وسلوالو مخالفینو غوښتل د انتخاباتو د کمپاین په یوې غونډه کې پرې حملې وکړي نیول شوی دی. د جوزجان د امنیې قومندانې د امنیت امر سید زمان الدین حسیني رسنیو ته ویل چې په دې صرف ډوله موټر کې څه باندې 100 کیلوګرامه چاودېدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو. حسیني ترورستان په ډېرې هوښیارۍ سره په دغه موټر باندې د ډاکټر اشرف غني احمدزي عکسونه لګولي وو او غوښتل یې د ښاغلي احمدزي په کمپاین کې چاودنه وکړي. د کابل پر سیرینا هوټل برید طالبانو نه بهرني استخباراتو کړی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د کابل پر سیرینا هوټل برید طالبانو نه بلکې بهرني استخباراتو کړی. د جمهوریت ریاست د رسنیو څانګې په یو بیان کې د استخباراتي اطلاعاتو پر بنسټ د سرچینې د نوم له اخیستلو پرته وایي طالبان حقاني شبکې پر سیرینا هوټل له برید څخه نه و خبر. بیان د خاص هیواد نوم نه دی اخیستی خو د یو پاکستاني ډیپلوماټ یادونه کړې چې څو وخت مخکې په دې هوټل کې غیر قانوني فلمونه اخیستل. د ملي امنیت شورا د هیواد امنیتي ادارو ته په دې حمله کې د بهرني استخباراتو ادارو د لاس لرلو په اړه څېړنې دنده یې سپارلې ده. د جمهوریت ریاست بیان همداراز یادونه کوي چې د شیلډ په نوم بهرني خصوصي امنیتي کمپنۍ چې د هوټل د امنیت موظف و په خپل کار کې پاتې راغلی دی او د ملي امنیت شورا د کورنیو چارو وزارت ته دنده سپارلې چې د کمپنۍ د کار د څرنګوالي او د برید په ټولو جریان کې د هغه د احتمالي غفلت په اړه تحقیق وکړي. او دا هم څو بهرني خبرونه. واشنګټن د ځمکې د ښویېدو په پیښه کې د مړو شمېر 8 تنو ته ورسېد. د امریکا لویدیځ ایالت واشنګټن کې د ځمکې د ښویېدو په پیښه کې د مړو شمېر 8 تنو ته پورته شوی. د شنبې د سهار په پیښه کې 8 نور کسان هغه وخت ټپیان شول چې د باران له کبله پر یوې لویې لار د ځمکې یوه برخه وښویېده. ځینې کورونه او موټر تر خاورې او خټو لاندې شوي دي. د واشنګټن ایالت والي جی انسلي د پیښې ځای ته تللی دی. او وروستی خبر دا چې د بشار الاسد د ترور زوی د ترکیې پولې تر څیرمه وژل شوی دی. د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د ترور زوی د ترکیې پولې تر څیرمه له سختو دریځو یاغیانو سره په جګړه کې ووژل شو. د سوریې لپاره د بشري حقوقو د څار ډلې ویلي هلال الاسد په سیمه کې د ملي دفاع ځواکونو د ملیشو مشر و چې له خپلو 7 جنګیالیو سره یو ځای له النصر جبهې او نورو سختو دریځو وسلوالو سره په جګړه کې وژل شو. د سوریې دولتي ټلویزیون د هلال اسد وژنه تایید کړې او د په
بندري ولایت ګلدقیه کې د ملي دفاع ځواکونو مشر معرفي کړ. دغه ولایت د اسد د کورنۍ اصلي ټاټوبه ده. د ملي دفاع ځواک هغه ملیشه قوت دی چې هدف یې په تېره 3 کلنه جګړه کې د پوځ ملاتړ دی. په دې جګړه کې یاغیان هڅه کوي ولسمشر بشار الاسد له واک څخه ګوښه کړي. له پاملرنې څخه مو مننه. د خدای په امان.